افغانستان باید له انګلستان سره احساساتي لوبه ونه کړي. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څلورو ماتو وروسته سبا د کوربه هیواد انګلستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. ټاکل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني هم دغه لوبه له نږدې ننداره کړي. انګلستان د نړیوال جام ګټلو ته نومانده لوبډله ده، خو افغانستان بیا روان نړیوال جام کې څلور لوبې کړي چې ټولې بایللې دي. دا لوبه د افغانستان پر وخت سبا له غرمې وروسته 2 بجې د انګلستان د مانچسټر ښار په ولټرافورډ کرکټ میدان کې کیږي. د کرکټ شنونکي د افغانستان د څلورو ماتو تر ټولو مهم لاملونه د لوبغاړو د فټنس نشت او د لوبې پر مهال تخنیکي ستونزې بولي. د کرکټ چارو شنونکي سایر ځلان وایي په نړیوال جام کې د افغانستان د ماتې تر ټولو مهم لاملونه د لوبغاړو له لوري د غلطو شاټونو هڅې او فکري لوبه نه کول دي. د نوموړي په خبره بریا او ماتې د لوبې یوه برخه ده، خو سبا باید د افغانستان لوبډله داسې لوبه وکړي چې خپل ټول خفه شوي مینوال بیرته خوشحاله کړي. انګلستان ته د ولسمشر غني سفر او له نږدې د افغانستان او انګلستان د لوبې ننداره به د لوبغاړو په انګیزې مثبت اغیزه وکړي. خو د کرکټ چارو شنونکي سایر ځلان بیا وایي لوبغاړي باید سبا د ولسمشر غني لپاره د احساساتو ډکه لوبه ونه کړي او باید ډېر تمرکز په لوبه وکړي. په دې وروستیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوي چې د ملي لوبغاړو ترمنځ اختلافونه زیات شوي چې دا به د افغانستان لوبډله له زوال سره مخ کړي. بل پلو ځینې هیوادوال وایي د سبا لوبې ګټل د افغانستان لپاره اسانه نه ده، خو که چېرې افغان لوبغاړي په پوره غور او فکر سره لوبه وکړي نو د ګټلو چانس لري. د افغانستان لوبډلې تر اوسه 4 لوبې کړي چې ټولې یې بایللي. یا د لوبډلې خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته، دویمه سریلانکا ته، درېیمه لوبه نیوزیلینډ ته او خپله څلورمه لوبه سویلي افریقا ته وبایلله. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لنډو او ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.